Bismillahirrahmanirrahim. میک نږدې کا ټولو مشرانو، کشرانو او ځوانانو ټولو ته د اتن مبارکي وایم او ټولو ته د زړه د کومې هرکلی وایم، ستړي مشي درته وایم. رنګ به وي تر څو پورې په وینا توره ماته کړه، رنګ به وي تر څو پورې په وینا توره ماته کړه، زړه د خلکو وګټه په مینه توره ماته کړه. نه د ماشوم مخ ګوري او نه د شالیلا سینه، نه د ماشوم مخ ګوري او نه د شالیلا سینه. وګرانه درویشه دا بېدینه توره ماته کړه. مننه دوستانو، ما یو څو شعرونه لیکلي دي، امید لرم چې خوښ به شي. لومړۍ ترانه ده، وایي د سرو زرو ډالۍ یې په من ګران وطنه، ته مو تحفه د پلار نیکه افغانستان وطنه، ته مو د پلار نیکه د تاریخ د مینې کور یې، موږ دې یو بچی او ته زمونږ مور یې، په تا فخر کوو ستا ښکلا ته حیران دا ټول جهان وطنه، ته مو تحفه د پلار نیکه افغانستان وطنه، ته د تاجک ازبک د مېړنو وطن یې، ته د آزارات ترکمن د پښتنو وطن یې، تل مو قانون دی په پاک قرآن وطنه، ته مو تحفه د پلار نیکه افغانستان وطنه. په سوله یې نغښتې دا وطن جوړوو، په سوله یې نغښتې دا وطن جوړوو، هر دښمن به زموږ تښتې دا وطن جوړوو. د هوتکي د غزنوي د میرویس خان وطنه، ته مو تحفه د پلار نیکه افغانستان وطنه. قلم را اخلو جګه شمله د پګړۍ کو موږ، بیا دې وطنه سیال د دې نړۍ کو موږ، پکتیاوال په زړه سورې ستا په ارمان وطنه، ته مو تحفه د پلار نیکه افغانستان وطنه. د وطن مبارک مې یو بل شعر لیکلی، وایي د وطن شاړې او مېرې مې د کپرو ډکې دي، پښتون مري او حیدري په پښتنو ډکې دي، اول ټول د دې خاورې بچي دي خدایه، د چا بوجۍ په شا د چا بکسې د کتابو ډکې دي، څوک وینونه رنځور کړي خیرونه غواړي، ډېرې پښې بې ګناه د زولنو ډکې دي، څوک په ماړیو رڼاګانو کې خوشحال دي، د چا جونګړې ورانې د غمو ډکې دي. ای خدایا، ای خدایا پر موږ رحم وکړې خدایا، نور صبر نه لرو سینې مو د دردو ډکې دي. پکتیاواله زه چې د سولې پسرلي راولو، پکتیاواله زه چې د سولې پسرلي راولو، نور دې د قلم سترګې د جړېدو ډکې دي. راځئ راټول شئ دا وطن به په یو لاس جوړوو، راځئ راټول شئ دا وطن به په یو لاس جوړوو، د زړه نه کینه لرې کړئ وطن به په اخلاص جوړوو. دا درنې او دا د غم خبرې نور ورکې کړئ د ماتم خبرې، پردی کلتور لرې کوو، خپله شمله او خپل لباس جوړوو، د زړه نه کینه لرې کړئ وطن به په اخلاص جوړوو. دا د ننګرهار هلمند او پرخندې خبرې، دا د ننګرهار هلمند او پرخندې خبرې، د هېرېدلو نه دي دغه درې خبرې، کفن په سر تړو خپل قبر په خپل لاس جوړوو، د زړه نه کینه لرې کړئ وطن به په اخلاص جوړوو. نورې نه کړو د تاجک پښتون او د ترکمن خبرې، موږ یو وجود یو من کوو د یو وطن خبرې، خپل منځ کې امن غواړو پردو ته ځان پولاد جوړوو، د زړه نه کینه لرې کړئ وطن به په اخلاص جوړوو. وایي اسلام منې کړې ده، اسلام منې کړې ده، کافر په ښځه وار نه کوي، چې داسې وکړه سختدریز هم داسې کار نه کوي. که خلک چپک کاري پکتیاواله خو خپل ځان راس جوړوو، د زړه نه کینه لرې کړئ وطن به په اخلاص جوړوو.
Berkata Isa sebetulnya ولس مريد ورزي بيعطر بلي مريد ولس مريد ورزي بيعطر بلي مريد استاد كل يوم دي طول زمان كل مريد لچا دګیلو کما چا تګیلو کما واشنا دومره پوریګم چې ستال مرچل مري او ولسا پاسې د خپل حق پوښتنه کوو هم دومره به ووایو چې ولې مري واو ډېر بیا ووایم بیا شي بیا دومره به ووایو چې ولې مري وای تاسو راغلی د حال تپوس مو وکوئ مونږه کړی واپس او د جنجال تپوس مو وکوئ مونږه په هجران کې ژوندون نه غواړو پښتانه یو ډېر اوبال تپوس مو وکوئ مونږه خو له تاسو نه هېر شوي یو چېرته په یو کال تپوس مو وکوئ مونږه رڼا نه پېژنو مونږه تور تمو کې یو راشئ د عرفان او د مشال تپوس مو وکوئ راشئ وګورئ په صحابه کرام راشئ وګورئ په صحابه کرام ژاړي پکتیاوال تپوس مو وکوئ وای مهاجر یم خدا احساس نه کوم خپله ژبه وایم پردی لباس نه کوم او د اغیارو بدماشۍ پسې د نظم او د اغیارو بدماشۍ پسې د نظم دې پردي جنګ کې اخلاص نه کوم لرا بر په یو افغان باندې یادېږو لرا بر په یو افغان باندې یادېږو موږ دښمن ته په یو ځان باندې یادېږو لاړ چې شو پنجاب ته زه او تا اشنا دواړه یو پټان باندې یادېږو وای زمون کلی کور چې ورانېږي ستا پیڅه زمون کلی کور چې ورانېږي ستا پیڅه هر مهاجر دی چې زوړېږي ستا پیڅه بس ځان ته دې خوشحاله یې چې زه یمه بس ځان ته دې خوشحاله یې چې زه یمه ولس دې چې قتلېږي ستا پیڅه ته خو ننګرهار او نارنجګل ته لږ په غور شه ته خو ننګرهار او نارنجګل ته لږ په غور شه ننګرهار دې ټول سوځېږي ستا پیڅه خوست کې د خوستي اشنا تپوس وکړه خوست کې د خوستي اشنا تپوس وکړه ونډه مورې چې جړېږي ستا پیڅه راشه د کونړ ښایست لاهو شولو راشه د کونړ ښایست لاهو شولو د غوندې پې راورېږي ستا پیڅه راشه له کابل ته بې ګناه چې وه راشه له کابل ته بې ګناه چې وه پر خنده چې سمسارېږي ستا پیڅه بس کړه پکتیاواله د رقیب پوښتنه مه کوه بس کړه پکتیاواله د رقیب پوښتنه مه کوه رقیب دې نه شرمېږي ستا پیڅه وطنه مجر احمد شاه نه راځي هغه میرویس نیکه مې بیا نه راځي وطنه ورک له دله مهاجر ګرځمه زړه مې سوری پر هر ګرځمه وطنه څنګه بستا له تاره وځم زه نور درځم د رقیب له کاره وځم وطنه دا اختر د وینو اختر و منګ یې وران کړلو بېدینو اختر وطنه ته د ژړاګانو کور شوې وطنه ته د یتیمانو کور شوې وطنه ستا ښایست سرور شو راته ستا هر بچی بې کور شو راته وطنه ستا په پاکه خاوره باندې لوړه کوم ستا هر باطل سره جګړه کوم وطنه زه هم د میرویس او د شیرشاه بچی یم وطنه زه هم د میرویس او د شیرشاه بچی یم زه د نازو احمدشاه بچی یم وطنه ستا په یاد کې فریادونه کوم زه پکتیاوال دې ارمانونه کوم کله یو شعر وایم وخت هم کم ده او دا مې اختر ته لیکلی و د اختر په مناسبت وی اختره دا څه و داسې څنګه وینم اختره دا څه و داسې څنګه وینم دا خپله څېره ډېره بدرنګه وینم اختره څنګه خوشحالي جوړه کړم د غم مرم څنګه سیالي جوړه کړم اوس ماشومان په ګوتو شمار نه کوي ستا وراتلو ته انتظار نه کوي اختره هر یو پرد نه بیزار وګوره په غم لړلی ننګرهار وګوره لای د مینو داغ چا وینځلی نه دی او لای د قبر چراغ چا وژلی نه دی لای د مینو داغ چا وینځلی نه دی او لای د قبر چراغ چا وژلی نه دی ماشومان کلو کې میوې نه غواړي اوس چکرونه او میلې نه غواړي اختره مه راشه بیزار شه رانه مونږ په غم کې پرېږده کرار شه رانه
مننه کوم دوستانو چې موږ کوم دومره وخت راکړو د پروګرام کې او ډېر د خوشحالۍ احساس کوم چې په دغه برکي کیم کې موږ دلته د مهاجرت او ډېر د کړاو ژوند تېرو بیا هم خپله ازادي لمانځو ټولو ته بیا هم مبارکي وایم او د خدای په امان واه ډېر زبردست ښاغلي پکتیاوال په سر دراني صاحب یو شعر ووایي زما له خوا نه هم ورته ډالۍ ده وایي چې نه توره شي راپورته او نه سر په وینو رنګ شي چې نه توره شي راپورته او نه سر په وینو رنګ شي باداره دغه جنګ دی د وطن اخري جنګ شي چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو دا کاڼي به رالونه شي دا بوډۍ به روان شي ښاغلی پکتیاوال ستا ملي اسلامي فرهنګي او کلتوري جذبې ته سره سلامونه وایي ته د خپل وطن په پاکه مینه لیونی ته د خپل وطن په پاکه مینه لیونی او ته پښتون زلمی وای دا د ازادۍ خاوره دا د ازادۍ خاوره دا د جګړو وطن دا د میړنو وطن دا د میړنو وطن دا د ازادۍ خاوره دا د جګړو وطن دا د میړنو وطن دا د میړنو وطن دې کې په بازانو شي دا د بازانو کور دا د افغانانو کور دا د افغانانو کور دې کې په بازانو شي دا د بازانو کور دا دی افغانانو کور دا دی افغانانو کور کابل دے په هر حال کې به کابل یادېږي کابل دے په هر حال کې به کابل یادېږي چې دا دنیا وي څو آباده دی به تل یادېږي ډېره مننه اوس هم د پروګرام په دې برخه کې د لاهور پوهنتون د انجینرۍ افغان او ځوان محصل ښاغلي ضیا ریډي ته په ډېر درنښت بلنه ورکوم چې راشي او تاسو سره خپله درنه وینا شریکه کړي له هغه څخه زه هیله کوم دلته ډېری ملګري او د ډېری ځوانانو همدا فکر او ذهنیت جوړ شوی هغوی عموما دا فکر کوي چې په ګران هېواد افغانستان کې کابو 4 هېوادونه راغلي دي نو تاسې کومه ازادي لمانځئ زه غواړم چې هغه ستاسو سره په دې اړه خپل نظریات شریک کړي ښاغلی ضیا ریډي بسم الله الرحمن الرحیم دا هر څه نه مخکې ښاغلي مشرانو کشرانو ته ښه راغلاست او د دغې ویاړلې ورځ مبارکي وایم زما عنوان دی